سلامونه دوستانو، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. په نننۍ ویډیو کې در سره په یو داسې اپلیکیشن باندې خبرې کوم چې تاسې کولی شئ په یو ورځ کې پکې 20,000 پی پی کوین وګټئ او باینانس ته یې ویډرا کړئ. او د ویډیو په آخر کې به د ویډرا پروف هغه پی پی کوینونه چې موږ ورڅخه ویډرا کړي دي هغه به هم تاسو ته ښیو چې تاسې په دې باندې اطمینان راشي چې له دې اپلیکیشن څخه ویډرا کیږي. کله چې تاسې په دې لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسې ته به پلی سټور ته لاړ شئ. هلته به اپلیکیشن انسټال کړئ. چې زموږ په لینک باندې لاړ شئ تاسو ته 1000 پی پی درکوي. د ویډرا لیمیټ هم 1000 پی پی دی. لومړی راځو په لینک باندې کلیک کوو. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک وکړئ تاسې به پلی سټور ته لاړ شئ او پی پی پاسټ اپلیکیشن به انسټال کړئ. کله چې تاسې اپلیکیشن له پلی سټور څخه انسټال کړئ په اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. لومړی به تاسو ته لاګ ان وید راشي. دلته چې دا کوم باکس دی دا باندې به کلیک وکړئ. دا کې به چیک مارک نشان راشي. ګوګل ساین ان باندې کلیک وکړئ. هغه جیمیلونه چې ستاسو سره ستاسو په جیمیل کې موجود دي یو جیمیل به راشي په هغې باندې کلیک وکړئ. ستاسو ساین اپ به ترسره شي. کوم پاسورډ یا یوزر نیم ته ضرورت نه لري. د ساین اپ څخه وروسته تاسې چې کله داخل شئ دلته یې لومړی لیکلی دي This can be climbed only once in a month. Available only for first 1000 user. دا کوم کوډ چې دا به کافي. فینانس کې به کریپټو باکس باندې کلیک وکړئ. دا کوډ پکې پیسټ کړئ او کلایم وښئ. تاسو ته ممکن 200-300 پی پی کوین درکړي. زه پکې 3400 پی پی کوین لرم. دا دې لپاره چې څرنګه کولی شو په دې کې کوینونه وګټو. لومړی راځو په گیمز باندې کلیک کوو. 4 ګیمونه دي. په لومړی باندې کلیک کوو. تاسې دا ډېر عادي ګیمونه دي. لومړی باندې کلیک کوو. نو کله چې گیم راشي که تاسو ته ایډز راغی ایډز به یا سکیپ کوئ او یا به ورته صبر کوئ تر څو ایډز ختم شي. نو راځم په پلی باندې کلیک کوم. دلته تاسو دا د ایتریم لوګو ده دغه لوګو به جوړوئ. دا یو د ایتریم لوګو جوړه شوه. اوس دا د تیتر لوګو راغله د هغه هم کمپلیټ شوه. نو په دې دا ډېر اسان ګیمونه دي. هر یو ګیم تاسو پلی کوئ نو تاسو ته ریوارډ درکوي. موږ ته یې 109 پی پی کوین راکړ. خو سیو باندې کلیک کوم. کلایم پی پی اډډ دا زموږ سره اډ شو. نو زموږ سره 3440 اوس 3153 شول. همدا شان دوهم گیم، دریم گیم، څلورم گیم هر یو باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو ته پی پی درکوي. او په دوهم اپشن کې کلایم بای مینز په دې کې لومړی 10 مینز کلایم په لومړي باندې کلیک. کله چې تاسې په 10 مینز کلایم باندې کلیک وکړ نو تاسې به هاورلی بونس دې ته به راشئ. دلته سپین دی. د سپین باندې کلیک وکړئ نو دغه دې موږ ته 112 پی پی راغلل. 4% یې بونس راکړ چې 116 پی پی شوه. دا به سیو کړئ. نو دغه دې زموږ د پی پی پاسټ د پی پی کوین چې دي 3209 ته ورسېده. ډایلي بونس ته راځم. دلته ما 220 پی پی لږ وړاندې اجرا کړل او په نیکسټ کلایم چې دی 213 پی پی دي. دا ما ته 22:12 منټه وروسته راکوي. نو تاسې دا هم هره ورځ له دې څخه اخیستلی شئ. کلایم کوپن چې کوپن بونس ته راشئ نو دلته تاسو ته د کوپن کوډ ضرورت دی. لاندې د کلایم نه لاندې لیکلی نوٹ یو کین ګیټ د کوپن کوډ فرام اور سوشل میډیا ګروپس ایوری ډے. دا هره ورځ تاسو ته درکوي. نو تاسې فیسبوک ته راشئ. په فیسبوک باندې کلیک وکړئ. دلته یې کوپن کوډ ورکړی
دا کاپن کوډ چې لیکلی AYXM 102 په دې باندې دا به له دې ځای څخه کاپي کړئ، هلته یې پیسټ کړئ. کله چې تاسو کاپن کوډ کاپي کړئ دلته به یې پیسټ کړئ، په کلایم باندې به کلیک وکړئ. ما لږ وړاندې دغه کوډ انټر کړی و، دا هر 40 ساعته وروسته درکول کېږي. نو راځم باک، کنټرول پینل باندې کلیک کوم، دلته پی آوټ دی، راځم په پی آوټ باندې کلیک کوم. لومړنی لاست ان ټرانزیکشن، وروستی لاست ټرانزیکشن چې دی یو کس دی د چیدي ایمیک په نوم باندې 14,156 PP باینانس ته ویډرا کړی دی. لاندینی کس بیا 6,113 او د دې لاندې بیا 4,000 دغسې پسې ښکته راځي. نو زه لومړی خپل ترانزیکشن هیسټري کلیک کوم. له دې څخه ما لومړی 1261 کوینونه باینانس ته ویډرا کړل، دوهم مې 2000 کوینونه. نو راځم دغه کوینونه تاسو ته زه په باینانس کې ښایم. ډیپازټ هیسټري، لومړی 2000 PP کوین کمپلیټ دی ما ته راغلی دی، او له هغې وړاندې 1261 PP کوین راغلی دی. 1261 او دوهم 2016 جمع یې 1261. ټول کوینونه 3330 کېږي. په باینانس کې زه سپاټ والیټ ته راځم، نو په سپاټ والیټ کې به ما ته PP کوین دا د PP کوین 3330 PP کوینونه ما ته را رسیدلی دي. اوس راځم له دې څخه به څه ډول ویډرا کوو. د ویډرا لپاره ډیپازټ باندې کلیک کوو، په سپاټ والیټ کې کوي که فنډ هر والیټ ته چې تاسو ویډرا کوئ. په سرچ کې ورته PP لیکم، PP کوین، او دلته به تاسې ایتریوم ERC20 دغه ادرس به تاسې له دې ځای څخه کاپي کړئ. کله مو چې کاپي کړ لاړ به شئ PP فاسټ اکاونټ ته، په ریډم باندې به کلیک وکړئ، سلیکټ ویډرا میتود باندې کلیک وکړئ. لومړی باینانس پی ده، کله چې دې باندې کلیک وکړئ باینانس پی باندې، نو دلته ستاسې د باینانس پی آی ډي به ورکوئ. خو د پی آی ډي باندې که تاسې ویډرا کوئ 14,500 کوینونه باید ولرئ، او که PP ERC20 کوم اکاونټ چې دی په هغې باندې ویډرا کوئ نو د ویډرا لیمیټ 1000 PP کوینونه دي. راځم هغه کوم ادرس چې ما له باینانس څخه کاپي کړی و هغه دلته پیسټ کوم. راځم دا سیو کوم. نو دا اکاونټ سیو شو. اوس ویډرا اماونټ 3290 PP یو ویل ریسیو، تاسو به واخلئ 3290 PP 3290 PP. کنټینیو. نو زما ویډرا به ترسره شي. Withdrawal request. Your withdrawal will be processed within 24 hours. Till then you can share our apps. نو دا زمونږ هغه ویډرا ترسره شوه باینانس ته. نو موږ ته په 4 ساعتو کې دوی ویډرا کوي. نو زه راځم باینانس ته، او دې باندې کلیک کوم. ممکن ما ته ویډرا شوې وي، دغه د ویډرا شوې ده. نو دوی هلته تاسو ته وخت درکوي 4 ساعتو کې حتما کېږي، ممکن زر هم وشي. PP ډیپازټ پروسیسینګ، نو دا ده ما ته دلته دا لاندینۍ تاسې ګورئ PP ډیپازټ پروسیسینګ. Your deposit of 3290 PP is currently processing. دا موږ ته راځي. نو دغه دې موږ ته ویډرا شوې ده، موږ ته ویډرا وشوه همداسې به. هلته یې موږ ته وویل چې تاسو ته په 4 ساعتو کې دننه موږ ویډرا کوو، خو 4 ساعته وخت به نیسي. دا ویډرا ډایرکټ کېږي، که تاسو ته ونه شوه په 4 ساعتونو کې حتما تاسو ته ویډرا کوي. نو دغه دې 3290 PP چې
همدا اوس ما له پی پی پاسورډ اکاونټ څخه ویډرا کړی. بیا ورته راځم دلته ترانزیکشن هیسټري باندې کلیک کوم. نو دغه د 3269 پی پی سټیټس پیډ دا ماته ورسېدلې. دلته دغه دی په باینانس کې. نو مخکې زما سره په باینانس کې 3337 پی پی وو او 3000 جمع 3269 نو ټول 6606 پی پی به زما سره اوس موجود وي. نو زه راځم سپاټ والټ ته. سپاټ والټ کې پی پی ګورم. پی پی 6606 پی پی کوینونه ماته را رسېدلي دي. اوس ډېر ښکته دی، قیمت یې ډېر ارزان دی. خو دا امکان لري چې د پی پی کوین قیمت پورته لاړ شي. نو تاسو بیا کولی شئ چې هغه پی پی چې تاسو ګټلي دي په اپلیکیشن کې په ډېره لوړه بیه خرڅ کړئ. د دې لپاره به حتما صبر کوئ. تاسو دا هڅه وکړئ چې حتما باید تاسو تر 1 میلیون پورې پی پی له دغه اپلیکیشن څخه وګټئ. هلته یې باینانس ته ولیږئ. کله چې د پی پی قیمت پورته لاړ نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه په ډېره لوړه بیه خرڅ کړئ. ممکن که 5-6 کاله د مثال په ډول که 6 کاله 10 کاله وروسته د پی پی قیمت $1 ته ورسي، نو تا که 1 میلیون پی پی کوینونه ستا سره موجود وي، ته یې په $1 میلیون خرڅولی شئ. کال وروسته 10 پی پی کوینونه په $1 شي، نو تا ته $20,000 ګټه کوي. دا ستاسو لپاره یو فرصت دی، مه یې ضایع کوئ. له دې څخه استفاده وکړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.